الحمد لله رب العالمين، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، د خلفای راشدینو د سیرت 50مه برخه. په تېره برخه کې مو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت بیان پای ته ورسوی. اوس به د داسې شخصیت سیرت درته تقدیم سي چې و الله جل جلاله ته ډېر نږدې او د رسول صلی الله علیه وسلم زوم دی، کامل انسان او د متقیانو امام، د زاهدینو مسند او د عابدانو سردار، د علماو استاز او د نبوي چارو څخه ډېر خبر او د دنیوي چارو څخه ډېر لیري، د اولیاء رهبر، د عارفینو مشر، امام المشارق والمغارب، ابو الحسن ابو تراب اسد الله او باب مدینة العلم، امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضى رضی الله تعالی عنه، چې دا په صحابو کې د لوړ مقام خاون هم و. په کشنیانو کې اول هغه څوک چې ایمان یې راوړی هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی. دی رضی الله تعالی عنه د هغه کسانو څخه دی چې قرآن مجید یې ولیکئ او بیا یې رسول صلی الله علیه وسلم ته وړاندې کوي. او حضرت علی رضی الله تعالی عنه د بنو هاشمو تر ټولو لومړی خلیفه دی. په علم او په پوهه کې تر ټولو لوړ مقام درلودی. رسول صلی الله علیه وسلم د علم دروازه بللې ده. ابن عساکر رحمه الله د ابن عباس رضی الله تعالی عنه په حواله باندې فرمایي چې په مدینه منوره کې د قضا او د میراث په مسائلو باندې تر حضرت علی رضی الله تعالی عنه پوه نه و. او دا رقم کله چې د عایشې رضی الله تعالی عنها په مخ کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه یادونه وسوه، دی رضی الله تعالی عنها وویل چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه په سنتو باندې تر هر چا زیات خبر و. د ده رضی الله عنه د شان او د مقام په اړه باندې جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل ټول خلک د ونې یا د درختې څانګې دي، خو زه او علی یوه درخته یو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د ټولو غرو او ښو صفاتو خاوند و. د ده رضی الله عنه د صفاتو په اړه عبدالله ابن عیاش ابن ابي ربیعه رضی الله تعالی عنه وایي چې علی رضی الله تعالی عنه د لوی علمیت خاوند و. په ټوله کورنۍ کې په زړورتیا باندې مشهوره و. اولی اسلام قبول کوي، بیا د رسول صلی الله علیه وسلم زوم سو. د فقه او سنتو په احکامو کې مهارت درلودی. په جنگي جرأت او د مال په سخاوت کې تر هر چا وتلی او ممتاز و. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره محبت د ایمان علامه ده. یو مسلمان تر هغو پورې کامل مؤمن نشي کېدلی تر څو چې یې په زړه کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه محبت نه پیدا سوی، او د حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره بغض د ایمان سره بغض دی او د ایمان د بربادی سبب دی. نو کم څوک چې د علی رضی الله تعالی عنه سره محبت کوي د هغه څخه الله راضي کیږي. لکه چې په یو حدیث شریف کې هم داسې راغلی دی، رسول صلی الله علیه وسلم د غدیر خم پر مهال باندې وفرمایل څوک چې زما دوست دی علی رضی الله تعالی عنه هم د هغه دوست دی. ای الله، کم څوک چې د علی رضی الله تعالی عنه سره محبت کوي ته هغه خپل دوست کې، او کم څوک چې د علی رضی الله تعالی عنه سره دشمنی کوي ته هغه خپل دشمن کې. سبحان الله، دا څونه لوی مقام دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده چې الله کم څوک چې د علی رضی الله عنه سره محبت کوي ته هغه خپل دوست جوړ کړي. او د رسول صلی الله علیه وسلم په دعا کې خو هیڅ شک نشته چې قبلیږي. نو کم څوک چې د حضرت علی رضی الله تعالی سره محبت کوي هغه د الله جل جلاله دوست دی، او کم څوک چې د حضرت علی رضی الله تعالی سره دشمنی کوي نو د نبی علیه السلام په دعا باندې هغه د الله دشمن دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د عشره مبشره څخه دی چې نبی علیه الصلوة والسلام په دنیا کې د جنت زیری پر کړی و، او د رسول صلی الله علیه وسلم زوم او د اکا زوی هم و. اوس به د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نوم او د کنیې بیان درته وسی. د ده رضی الله عنه نوم علی او لقب حیدر و. کنیه ابو الحسن او ابو تراب دی. د ابو تراب
کنیه د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه ورکول سوې وه. په روایاتو کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم د حضرت علي رضی الله تعالی عنه سره ډیره مینه درلوده. د غزوة العشیره پر مهال باندې دی رضی الله تعالی عنه تر یو ونې یا درختې لاندې پروت و. د خاورو د وجې بدن سپیره سوی و. رسول صلی الله علیه وسلم چې هلته رالی نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه یې راپورته کوي او ورته ویل پورته سه ای ابو ترابه، چې په پښتو کې ترجمه ده ای د خاورو پلاره. بیا یې وفرمیل ای علي آیا په خلکو کې ډیر بدبخته دروښه یم؟ بیا وویل چې هغه بدبخته دوه نفره دي، یو هغه نفر ډیر بدبخته دی چې د صالح علیه السلام اوښه زخمی که او پښې یې ورپرې کړې، او بل هغه څوک ډیر بدبخته دی چې ستا مخ ته ودرېږي او خپل ویښتان په وینو باندې سره کړي، یعنې ستا قاتل هغه هم لوی بدبخته دی. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله او د حضرت علي رضی الله تعالی عنه پر مخ او پر سر یې لاس ورتېروی او خاورې ځین پاکولې. سبحان الله، دا څومره لوی محبت دی د رسول صلی الله علیه وسلم د علي رضی الله تعالی عنه سره. او د دې کونې په اړه سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې علي رضی الله تعالی عنه ته د ابو تراب کونیه ډیر خوند ورکوي. کله چې بچا په دې نامه باندې ورغږ کړل نو دی به ډیره خوشحاله کېدی. او د دې کونیې سبب دا و چې یوه ورځ حضرت علي رضی الله تعالی عنه پر یو خبره باندې د خپلې زوجې فاطمې رضی الله تعالی عنها سره خوابدی سو، نو ولاړی په مسجد نبوي کې پرېوتی، بدن یې په خاورو باندې ولړل سو. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم خبر سو نو د ده رضی الله عنه د راوستلو دپاره مسجد ته ورلی. د حضرت علي رضی الله عنه د بدن څخه یې خاورې پاکولې او ورته ویلې پورته سه ای ابو ترابه، پورته سه ای ابو ترابه. نو د دې ورځې څخه دی د ابو تراب په کونیه باندې مشهوره سو. د حضرت علي رضی الله عنه نسب او د نسب زرینه کړي. د پلار د طرفه د حضرت علي رضی الله عنه د نسب سلسله داسې ده: علي ابن ابي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. د حضرت علي رضی الله عنه مور فاطمه بنت اسد نومېده. دا د هغه اولو مسلمانانو څخه وه چې په هجرت کې برخه واخیسته، او دا رضی الله عنه د ابو طالب د اکا لور وه. نو د دې سببه علي رضی الله عنه د دواړو خواو څخه، یعنې د مور او د پلار د خوا څخه هاشمي او د رسول صلی الله علیه وسلم سکه د اکا زوی و. د حضرت علي رضی الله عنه پلار ابو طالب د مکې مکرمې د لوی مشرانو څخه و او پر رسول صلی الله علیه وسلم ډیر ګران و، او د رسول صلی الله علیه وسلم سره په هره سختي او په مشکل کې کومک کوي. د رسول صلی الله علیه وسلم ډیر زړه غوښتی چې ابو طالب هم خپل زړه د اسلام په رڼا سره روښانه کړي، نو به کله کله اسلام ته دی دعوتوي. کله چې ابو طالب په مرض موت باندې اخته سو، رسول صلی الله علیه وسلم د ده کور ته ورلی. هلته یې ولیدل چې په کور کې قریش ډیر کسان ناست دي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وویل چې زه غواړم چې د خپل اکا سره یوازې یو څه خبرې وکړم، تاسې د باندې ووځئ. تر دې وروسته رسول صلی الله علیه وسلم د ابو طالب سر ته کښېنستی او ورته ویل اکا جانه، الله جل جلاله دې خیر درکړي چې زما روزنه او پالنه دې زما د کوچنیوالي څخه تر ځواني پورې پر غاړه واخیستله، او په هیڅ وخت کې دې زما څخه خپل وس او خپله مرسته نه ده سپمولې. اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې ته زما سره د کلمې په ویلو باندې مرسته وکړې چې د قیامت په ورځ باندې زه د خپل رب جل جلاله په دربار کې ستا شفاعت وکړم. ابو طالب وویل وراره، هغه کلمه چې تیره ښیې هغه کمه کلمه ده. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې داسې ووایه: لا اله الا الله وحده لا شریک له. ابو طالب د دې خبرې په اورېدلو سره وویل: زه پوهیږم چې ته زما صادقه خیرخوا یې، زما دې د کعبې په رب باندې قسم وي که زه نه بیرېدی چې بیا به قریش تا ته پیغور درکړي چې اکا دې د مرګ وبیرېدی، نو یې دا کلمه وویله، نو ما به د دې کلمې په ویلو سره ستا سترګې روښانه کړې وای. رسول صلی الله علیه وسلم بیا هم ډیر ورته وویل چې ای اکا، یو وارې دا کلمه ووایه، بیا به د قیامت په ورځ زه ستا شفاعت وکوم.
ابو جهل او امیه چې په دې وخت کې د هلته ناست ول و ابو طالب ته وویل چې ای ابا طالب آیا ته د عبدالمطلب د دین څخه اورې؟ ابو طالب وویل چې یا. اوس ابو طالب د خپلو مشرانو او د عبدالمطلب پر دین باندې مړ کیږي، څنګه چې ابو طالب په هر وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم مرسته کړې وه او مرستندوی و. ځکه نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل ای اکا ته ټولو خلکو ته زما د متابعت او د پیروۍ وصیت کوې او په خپله زما خبرې نه منې. ابو طالب وویل ای وراره زما دې په رب د کعبې قسم وي که زه جوړ وای ما به ستا متابعت کړی وای، خو اوس دا خوند نه راکوي چې خلک به وایي ابو طالب د مرګ څخه وبېرېدی نو مسلمان سو چې جوړو اسلام یې نه راوړی. د ابو طالب ناروغي نوره هم شدیده سوه. رسول صلی الله علیه وسلم د ده د سره څخه ولاړ سو او ولاړی. کله چې ابو طالب وفات سو نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته رالی او ورته ویل ابو طالب وفات سو. رسول صلی الله علیه وسلم د دې خبر په اورېدلو باندې ډېر غمجن سو او تر سترګو مبارکو یې اوښکې راتوی سوې او بیا وویل درځئ چې هغه ته غسل او کفن ورکو. او په یو روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم د ابو طالب په وفات باندې ډېر غمجن سو، تر سترګو یې اوښکې روانې وې او د ده د جنازې په حال کې وویل ای اکا تا د وسیله رحمي حق ادا کوي او زما څه دې هیڅ وس نه دی سپمولی، الله دې خیر درکړي. طبقات ابن سعد او ابن کثیر. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه مور فاطمه بنت اسد دا هم د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیره صادقه مینواله وه او د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیر محبت درلودی. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل زوی په مثل باندې تربیه کوي. کله چې د هغې د وفات وخت را نږدې سو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمیل کله چې دا وفات شي بیا ما خبر کړي. رسول صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرامو سره ناست و چې یو سړی رالی ول د علي رضی الله تعالی عنه مور فاطمه بنت اسد رضی الله تعالی عنها وفات شوې ده. د دې خبر په اورېدلو سره د رسول صلی الله علیه وسلم تر سترګو بې اختیاره اوښکې راتوی سوې او بیا وویل درځئ موږ هم د خپلې مور سره ځو. بیا رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره یو ځای را روان سو. کله چې د فاطمه بنت اسد جنازه ولیده نو یې سر ته ودرېدی او په غمجنه لهجه یې وویل زما مورې ته زما تر حقیقي مور وروسته مور وې، الله جل جلاله دې پر تا رحم وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم د هغې ډېره ستاینه او صفت وکوئ او بیا خپل کمیس مبارک وکښئ او د دې رضی الله تعالی عنها کورنۍ ته ورکئ او ورته ویل چې تر غسل وروسته دا زما کمیس ورکفن کړي. بیا اسامه ابن زید او ابو ایوب انصاري او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم ته وویل چې د هغې قبر وکینئ او د دې لحد په خپل رسول صلی الله علیه وسلم په لاس ور جوړ کړئ او خاورې ځین را ایستلې. کله چې د دې جنازه تیاره سوه رسول صلی الله علیه وسلم د جنازې پښه پر خپله غاړه باندې راواخیسته تر څو چې قبر ته راورسېدل. بیا یې دا په لحد کې کښېښوله. نو رسول صلی الله علیه وسلم د قرآن مجید تلاوت وکړي او بیا یې دعا ورته وکوله او ویې ویل ای الله ته زما مور فاطمه بنت اسد رضی الله تعالی عنها وبخښې او قبر ورته پراخ کړې. کله چې د قبر څخه راپورته سو نو تر سترګو یې اوښکې روانې وې. صحابه کرامو د رسول صلی الله علیه وسلم څخه د دې په باره کې پوښتنه وکوه. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې تر ابو طالب وروسته دې زما سره ډېر ښه کول. اسد الغابه. حضرت علی رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم تر بعثت 10 کاله د مخه پیدا سوی دی. د ده پلار ابو طالب ډېر مسکین و، حتی د خپلو اولادو نفقه یې هم نسوی برابرولی، نو ډېر به غمجن و او د بلې خوا په مکه مکرمه کې ډېره وچکالي راغلې وه. نو رسول صلی الله علیه وسلم خپل اکا عباس رضی الله تعالی عنه ته وویل ای اکا ستا د ورور ابو طالب کورنۍ ډېره د مصارفو د نه پوره کېدلو په سبب غمجنه ده. کورنۍ یې ډېره ده او مصارف یې لږ دي، نو په دې سبب باندې دوی د سخت غربت او د مسکنت سره مخامخ شوي دي. نو که دې خوښه وي موږ به د ده د اولادو څخه یو واخو او کفالت او ساتنه به پر خپله غاړه واخو چې په دې سره به پر ده باندې څه بوج کم سي
عباس رضی الله عنه وویل چې دا ښه فکر دی. ابو طالب چې یو پلای د سر هم مسکین او بیا وچکالي وه او بل د حاجانو اوبول او د حاجانو مړول هم د دوی پر کورنۍ باندې و. نو څه حاصلات او څه مال چې به ورسره جمع و هغه به د حج په موسم کې ټول پر حاجانو باندې مصرف شول. د سخا په سبب باندې دوی هیڅ وخت مال نه سوی جمع کولی. نو دی رسول صلی الله علیه وسلم او ابو عباس رضی الله عنه دواړه رالل و ابو طالب ته او بیا ورته وویل چې موږ داسې فیصله سره کړې ده. ابو طالب وویل که یو عقیل را پرېږدي چې زما سره کومک کوي نور چې هر یو بیا یاست هغه بوځئ. نو په دې اختیار کې عباس رضی الله عنه جعفر رضی الله عنه بوتی او رسول صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه بوتی او د کفالت او ساتنه پر خپل غاړه واخیسته. د علي رضی الله عنه د ایمان د راوړلو په باره کې ابو یعلي په خپله د حضرت علي رضی الله عنه څخه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم د دوشنبې په ورځ باندې نبي سو او د سې شنبې په ورځ ما ایمان راوړی. د ایمان راوړلو پر وخت باندې د عمر 10 کاله و. په یو بل روایت کې راځي چې کله حضرت علي رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې اوسېدی نو به د رسول صلی الله علیه وسلم او د ام المؤمنین خدیجې رضی الله تعالی عنها عبادت لیدی. یو ورځ د دې عبادت په اړه باندې د دوی څخه پوښتنه وکوله چې دا څنګه عبادت دی. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دا د الله جل جلاله دین او حق دین دی، موږ د ځان لپاره اختیار کړی دی او تا ته هم بلنه درکوو چې د الله جل جلاله پر وحدانیت باندې اقرار وکړه. حضرت علي رضی الله عنه وویل چې دا دین خو ما د هیچ چا څخه نه دی اورېدلی او زه هیڅ کار د پلار بې مشورې نه کوم، نو که ستا اجازه وي زه به د خپل پلار سره مشوره وکړم. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل که اسلام نه راوړې نو بل چا ته هم مه وایه، ځکه په دې وخت کې اسلام سری او پټ و. نو دغه شپه حضرت علي رضی الله عنه توقف وکړي. په شپه کې الله جل جلاله زړه و اسلام ته خلاص کړي چې کله سهار سو نو رسول صلی الله علیه وسلم ته رالی او مسلمان سو. په یو بل روایت کې راځي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم حضرت علي رضی الله عنه ته د اسلام دعوت ورکړي، حضرت علي رضی الله عنه وویل چې زه به د خپل پلار سره مشوره وکړم بیا به راسم. نو څو قدمه چې مخ ته ولاړی په زړه کې دا فکر پیدا سو چې ما ته خو پلار وصیت کړی و چې د محمد صلی الله علیه وسلم هره خبره منه. نو بیرته راوګرځېدی او کلمه یې وویله، مسلمان سو. نو په کوچنیانو کې اول حضرت علي رضی الله عنه اسلام راوړی دی. د حضرت علي رضی الله عنه قرباني او سرښندنې په روایتو کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم به د عبادت لپاره د مکې مکرمې داسې شیلو ته تللی چې هلته به خلک نه معلومېدل. او د یو بل روایت سره سم کله چې به رسول صلی الله علیه وسلم عبادت کوی حضرت علي رضی الله عنه به شاوخوا څارنه کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم ته څوک ضرر ونه رسوي. یو ورځ د ابو طالب حضرت علي رضی الله عنه په کار و، نو ډېر پسې وګرځېدی خو نیکی پیدا. په دې وخت کې یې ښځې ورته وویل چې حضرت علي رضی الله عنه د محمد صلی الله علیه وسلم سره ډېر ګرځي، زه پر دې بیریږم چې یو ورځ به په داسې خبره سره ګویان کی او داسې خبره باندې به اقرار په وکړي چې هغه به نه موږ او نه زموږ پلرو کړې وي. ابو طالب ورته وویل چې علي رضی الله عنه هیڅکله زما بې مشورې کار نه کوي. اتفاقا یوه ورځ ابو طالب د یو کار دپاره د مکې مکرمې په یو شیله کې روان دی. ویې لیدل چې رسول صلی الله علیه وسلم لمونځ کوي او حضرت علي رضی الله عنه پر پیره دی او د هغه ساتنه کوي. د ابن اسحاق رحمه الله په روایت کې راغلی دي چې دواړو لمونځ کوي. نو ابو طالب ورته پټ سو. کله چې دوی د لمانځه څخه فارغ سول نو دی ورلی او پوښتنه یې ځینې وکوله، ول ای وراره دا دې څنګه دین اختیار کړی دی او څنګه کلام دې کې وایي؟ رسول صلی الله علیه وسلم وویل ای اکا د الله جل جلاله دا کلام د الله جل جلاله او د ملائکو او د رسولانو او زموږ د پلار ابراهیم علیه السلام د دین کلام دی او زه الله جل جلاله رسول را لېږلی او په دې امر کړی یم چې دا دین تر خلکو پورې ورسوم. ای اکا زه تا ته د الله جل جلاله د عبادت بلنه درکوم، د داسې الله عبادت کوه چې هغه مثل او شریک نه لري.
او بیا ورته وویل ای مهربان اکا ته ماته تر ځان او تر زړه رانږدې نو زه دا ښه بولم چې تر هر چا د مخه تا ته نصیحت وکوم او د کومې کلمې دپاره چې زه رالیږل سوی یم د هغې کلمې په نشرولو کې زما پوره مرسته وکړې ابوطالب وویل ای وراره ته صحیح وایه خو زه د خپلو پلرو او د نیکهګانو دین نسم پرېښولی خو ته مطمئن اوسه چې زه ژوندی یم تا ته به څوک تکلیف نسي در رسولی بیا ابوطالب و حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته وویل چې دا څنګه دین دی چې ته مې پر ولیدلې حضرت علي رضی الله تعالی عنه وویل دا د اسلام دین دی او حق دین دی ما پر الله او د هغه پر رسول صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی دی ابوطالب وویل ای زوی د محمد صلی الله علیه وسلم خدمت کوه دی تا ته ښې او نیکې خبرې درښیي د حضرت علي رضی الله تعالی عنه اسلامي دعوت پر رسول صلی الله علیه وسلم چې کله وحی نازلې سوې نو تر 3 کلو پورې دعوت سري او په پټه سره و په 4 کال د بعثت باندې دعوت ښکاره سو محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت الخلفاء به په راتلونکو حصو کې واورئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین